تاوارد چارګونه بشیر زیاره دلته پروت ما پیتاوي ته اړ په شکل مې شو د ورځې 12 بجې وي بشیر ته خره کمې د دې غر په دې سر کې په نظر رااله ټت کله یو ځای ته ودانګه او ټت کله بل ځای ته ودانګه راپنجه منم دي بشیره د دې ځینه مې ورته رابار کړه څه دې ورته رابار کړه رینده کنه ښه رینده بشیره دې په باندې 1 کیلو کاڼې بوی لکه پوخ سیده پکې مې واچو مړه چې څنګه مې راکه کنه او پې مې پرېښوده نو ډز دغه ځای ولګېده د تتخره کې بشیره په سرکونډو لاړه ښکته یا لکه ساده ګله ولې ستا دې لینده کې دوربین لګېدلی تاسې خلکو چې په خبره کې په انګ کې مونږ نه یې ایستلی خبره دې له خوند نه درکوي زما په دې سترګو کې دوربین لګېدلی چې په سترګو دې نظر نه لګي دوربین نه که نه که دا ټوله دنیا دوربین چې نظر دې نه لګي نو بیا نه لګي خبرې ته غوږ کېده بیا هم دغه طرف یې په ډاکسن کې راواچوله او په دیګونو کې باندې کړه د چا د قصده راپنجه کمال سړی د کمال بس څه کې یاره دا ستاسې دواګانې دي خدای راته چې کله دې خوښ شو که نه ډېر مزېدار ډېر اعلی ښه منمه بس الله دې ستا عزت وکړي نو څه کې ته ورځي ما خو د تلو څه نه دي ویلي نو چې تا ډېره زاري مه کوم چې ایسار شه نه نه ایسارېږي نو زما خو داسې زړه نه کېږي خو بس زه چې ورځې نو الله دې مل شه او کله چې ډوډۍ ټیم در باندې په لار کې رالې چې تر ټته ورننوځه بیا ساده ګل رالېږلی یم مهرباني زه چا رقص ته وې ځه ورځه او یار مرور شوی دی او بیا کلی ته تللی دی مسلمانانو ورونو یو ضروري اعلان واورئ زموږ دې کلي کې یو زمری عادت شوی دی او کلي ته راځي نو مهرباني وکئ د خپل ځان حفاظت کوئ او د ماښام نه پس خپلو کورونو کې اوسئ زمری وی راګک شوی دی مسلمانه ویم زما هغه ساده ګل په شوی که نه ورته یم چې لینده دې غوره را غوره که پالش شي که مسلمانه وایه زمري مسلمانه کلي د غټ بابچي راغلی دی دلته وایه که ساده ګله یو ځه که نه مسلمانه یو ځه که نه په خیر دی چشمټو څه چل دی داسې کار دی مسلمان تا ته څه پته شته نه مسلمان وی اعلان دې ونه لیده نه نو زه خو هم خبرې نه اورم اعلان به څنګه ورځې دی کونه چې دا غوږ دې دا شو هم که نه مسلمانه په هغه بل کلي جومات کې چې کوم دی اعلان وشو وی کلي ته زمري راګډ شوی دی اورې که نه وی د ځان حفاظت په خپله کوې مړه چشمټي دا خوله دې بنده کړه دا خوله دې بنده کړې د غوږ دا خوا دې د خدای ظالمه ته خو چې دا خوله بېرته کړي او خبرې کې راپنجه شه د چا د قصده منم دی ته خو چې خوله بېرته کړي او خبرې کې نو زما پر خپل سر باندې شک شي چې یا زما په دې منځغو کې زمزه ده او یا پکې چینجي شوي مړه هر وخت دا څلور ګوټه خوله دې نیولې هر وخت یې خوله ویته کې دا سر داسې مسلمانه ته اوته بوته باندې سړي اوس زمري راغلي هغه ټو پنجو والا په بشیره اوس به وی برانار اوس چې کوم نه خلکو نه په پنجو کې سامان وباسي مسلمانه زمره اچھی اونتی بوتے گے پیتاو دیگه گے یا دی سر خراب دی چشمارتو یا بگی مزغی خراب دی دا یا ستا دا مزغو که زمان کار پری خود کرن نمره دست برزان نو باسم او دویم تانه بیارم دا تو ریگا کادی دا بخپل ویم ملا خوشا کیا تجھے پیار تو پڑेगा निभाना रख दिया कदमों में दिल नजराना قبول کردی کاکاجی زیر می در بند مسلمانه ایسا خودی من بیاسه چه زمان طول موشن دلاله خراب کن هی تکم با موتر وی روان می مسلمانه کلی کنه می شده و کلی وقت دست کردی مسلمانه ویم دد خود دماغ کار نکی یاوی کنه اخو ما تبته ویم دست کردی ایلان دوورید ایلانو نه بچه نه بالکل دیو دی تاسو د مری ایلان نورینو دا بس وره دست کردی مسلمانه وی کلی دست مری آقای از مری بپرچی ادا و ساده گل بچه داشتی تایی کنه چه بطا خو بالکل سکن نیسته خو پزانم خبکی کما و بیا بدقی ساعت بود ندی دیر زیاد خبکی کم دامنی بطیرم بدی خیالی ساعت پیش بکنه مسلمانه وی علم پس دی و شیده علم پس دی خلق پس دی و دست آروغم دی مسلمانه موزه ازال کم دی اولی کتا دا جی ساده گل زوی چی لیجونده کنه
چې د یوې خبرې غم ونه کړي د چا رقص ته را پنجه شه پنجه ته ماشه چشماټو خو تاسې دواړه راته په شریکه په لنډ الفاظو کې ده وایي چې دا زمری څنګه سړی ویم سمې وه سمې وه ولې دا جیوال ولې دي سید خدای دا چې کوم د سړی نه دی دا د ځنګل باچا دی ما لیدلی دي ما چې کوم د خلکو نه چې کوم په یو خراب کې ساو باسي ای الله ناجي چشماټو وای د ورځې مې ګرمي کېږي د شپې مې چیچیماشي ووا د ورځې مې ګرمي کېږي د شپې مې چیچیماشي خوب نه راځي سبا شي خط دی یو بیا چې د غوږ د خوا دې وسوم دا زیري راوړه دا پکې درېیم غم شو مسلمانه ویم زه خو ځان نه یارېږم اورې که نه داجي دا یاد ساته ساده ګل د کور نه بار ته نه د ورځې وځي او نه د شپې زه به په کوټه کې ناست ما دا څه کنه چې پاسه بچي ما تم د شي کنه په وخت باندې کوټه ځان نه ځو ما خام را روانې پیښ وی کنه او پاسه غسبي یاد نه کنه بیا څه کوي غونچکو کاکا ما وی ما څه د کور په لګځې نه داسې یادي ازمرې ته نه ځان لرېږي میلو ته خو راځي او موږ له غمونه راوړي ویم لا ښه تپوس مې بیا وکړې اورې که نه غمه که زه بیا تلیفون نه کوم داسې په مصیبت باندې سر شوې داجي د دې چشماټو د لاسه زموږ روغه ورځ نشته خو ځي او راځي غم راوړي ځي او راځي غم راوړي دوه ګوتې مخ مې پاتې نه شو اوس هغه سلبي یاده لکه شل خوا لري ته ته خیال دی ازمانې کوي ته هغه دی او دې ماته چې کوم دی شایدي ماجي چې یو دا دی دا چې دی ماشاءالله سړی خو یې برابر کړه دا موږي ولې خادي دي ادا د دې غوا بچي خو پکې نشته ماشاءالله ګوره باندې څه چل دی کړی د غوا بچي دی کم ځای کې په دې ښه دی ولې که وځم هغه پسې ماشاءالله ګوره یا که ساده ګوره کوم ته داجي کوم ته ما نشته څه خو دې یا خبره وره دا شي کنه چې هغه ساده وکړي چې کوم دی یو دا غوا بچي کم نه نشته الله دې مخې هغه مې خوړلې ما پته چې تا کم راوستي او که څه ته دی پاسه هغه ګوره پاسه څه ته دی کور مخې ته به ګرځي هغه ګیا به خوري مه داجي ستا دماغ خراب دی د چا رقص ته راپاڅه شه اوس موږ په ازمري باندې تخته کې دې ته کسبانې نشته پاسه وځه داجي زه اوس په کوم ځای کې ګرځم بس د کور مخې ته به ګرځي دې نه ځي پاسه داجي خرابه کوه بس بابا خلي صاحب پاسه کړه دماغ نه خرابې شل خو لري نو مې ګورم ورځم هغه صاحب وته ایرابه واسه سالوي الله شنو سلام يا كاسات ولا باسا سالم بس داجي خوب نه ونه د شپې ګرځېدو او دې سر کې خو دې خوب ترک پرېږده کړه ما شاید وختي شو پته د څه کار نامه دې کړې ده څه چل مې کړه داجي بیا څه چل دی اما تا بېګا څه دا وستې کور داجي تاسې بېګا زه د نیمې شپې له خوبه راپاڅولم چې څاروي نشته نو څه پکې نه و د غوا بچي بس د غوا بچې بار ګرځېده او د دې غوږ نه مې راونیو او رالې د څاروو په منځ کې مې وتړه د چا رقص ته راپاڅه شه منم دې داجي هی ساده ګوده بنده دماغ دې کار نه کوي که نه مادام د دماغ خراب کړم یو ورځ به ځم لیونی مو په دې غرونو به چې کوم دی داسې اوږدې منډې وم ستا د لاسه داجي ما کوم کار وران کړی په خپله یې د نیمې شپې پاڅولې ما او په څارو پسې په کوڅو کې او په پټو کې ګرځه نو چې د غوا بچې مې د کور ته راوسته د څارو په منځ کې مې وتړه نو ښه نه لا بده شاید خو نه دی د غوا بچې دې نه دی راوستې اسمانې دې راوستې د څارو په منځ کې دې تړلې او که نه داجي زه خو د ازمري نه یم خبره بس خو دې ټول غواګانې بیا چې کوم نه ماتې کړي داجي داسې کار وکړه چې ته ما روغ نه پرېږدې زه درې لاړم اوس د کار بند دی چېرې زه اوسه کې یاده که دا ځوان بچي خو داسې اوږدې منډې وه داسې ډوخلې کړې به زه به څه وکړم زه به تختم
موږ به یو کار خیله کړو هغه به بدرې لاړ شي اوس زمری په کمره کې وتړو یا الله دا یو دی زه پردې نه به راوځي په کوم طرف دا طرف ښه دی وای خدایا ته مې مړ شي خدایا پته نه لګي چې څه لوبه ده سم کار مې د لاسه نه کېږي که سم کار کوم هم رانهږي په یو ځای کې مې ځای نشته اوس زمری نه کوم ځای نه راغلی د سخي نه راته زمری مسلمانه څنګه راغلی زمری کوم دی مایا زمری درته نه یادوم مایا یا غوږ دې ووایم داسې که نه مسلمانه دولت راغی دولت دا کومه بلا ده مسلمانه درته وایم ملک صاحب نه ملک صاحب وایم تا زمري نیولي که نه وایم ملک صاحب د اعلان وکړو په کلي کې ولې وایي چې 500 روپۍ به ورله نغده ورکوو او 2 جیره به ورله ځمکه ورکړو واو چا ده تا نه دا ناتوب کار دی کړی مسلمان وایم زمري دې نیولي دي کشماډو چاته وایم خدای ظالمه ته مرګ سخته راباندې تېره شوه دومره منډې مې والې دومره منډې په دې مې پېکه که نه په دې مې پېکه که نه ما هم د پسه ډېرې منډې ووالې خو وایم چې زمري دې نیولې څنګه و مسلمانه د خدای ظالمه د غوا بچې وتې د کوره د شپې دا چې پسې زه پاڅولم زه لاړم هلته په هغه لار کې را روان شو تېره بسه مې نه لیده هېڅه مې نه دی غوږ نه ونیو مات زما غوږ دې خو کمه نو چې سهار را پاڅېدم سخی نه وه زمری و خدای دې مات کړی دی د خدای ظالمه نه زیره خو تکړی اوس خیرات دی چې مخکې به کوو څه نه څه به کوو مطلب څه مطلب دا چې شماټو دا زمری خو ما په خطا کې راوستی دی چې د دې سره به کوم سره کور نه به څنګه وباسو مسلمانه وایم د باتورې نغاري خو دې چې کوم دی نو په کیټو غر کې هم غږېږي اوې که نه وایم مسلمانه ازمري پسې چړیاګل والا راغلل او هغوی ځان سره بوته بس دا قدیمانې مې راپیل د غټ مصیبت نه خلاص شو چې شماټو وایم زیرې مې بل در باندې مسلمانه یا الله خیر به یې څه زیری راوړی دی وایم مسلمانه ملک صاحب وی که نه وایي ساده ګل دې را روان بلدیاتي الیکشن ته ودرې وه